څنګه دوی په یو بل لیک کې پوښتنه کوي وایي که یو سړی په روژه کښې جنوب شي د ورځې له مخکې ژر غسل ونه کړي نو د دوی روژه څنګه شو او دغه عمل یې څه ډول دی؟ حضراتو روژه و جنابت کوم تضاد نه لري، یعنې روژه او جنابت سره یو ځای کېدلی شي. سړی په شپه کې جنوب دی، سهار په سپېدو کې د لمانځه په وخت کې دی غسل کړي، هغه روژه شي. که داسې و چې سهار یې غسل نه وکړي لمونځ هم پسې پرې شو، غرمه کې دی غسل کړي دغه روژه شي. چې دغه ګرده ورځ غسل ونه کړي په مازدیګر کې غسل وکړي همدغه روژه شي. که دا ټوله ورځ تر دا بلې شپې دی جنوب ګرځي هغه روژه شي ده. اما دی چې ګناهګاره دی، دی فاسق دی، هغه په دغه نسبت چې بې عذره د هغه جنابت ته دوام ورکړي، جنابت یې د ځانه لرې نه کړي، لمانځنه یې قضا کړه. قضا د لمانځه بله ګناه شوه او دغه دوام جنابت ته ورکول بله ګناه شوه او د ده خبرې، د ده مجلس، د ده روغبر، د ده پوښتنه په دا جنابت کې دا ټوله جایز دي. اما ګناه په دغه ځای کې دی چې بې عذره ولې دی جنوب ګرځي، خو هغه روژې ته کوم تاوان نه دی رسېدلی، روژه صحیح ده، ماته نه ده، آینده قضا ده دا روژې پر ده باندې نشته. والسلام.